ولایتو صنعتکاران د دې ګډون لري؟ ډېره مننه. سیکارا محمدي بازارموندنې شرکت لخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت او صنایع معدن خونې په همکارۍ د IOM په مرسته د افغان تولیداتو او محصولاتو ملي نندارتون د 3 ورځو لپاره په لوی کندهار کې د ننګرهار، کابل، هرات، پکتیکا او نورو ولایتونو د صنعتکارانو او پانګوالو او سرمایه‌ګزارانو په ملاتړ په لاره اچول شوی دی چې شاوخوا 150 بېلابېلې غرفې پکې فعالې دي او بېلابېل صنعتي او تولیدي توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي. د افغان تولیداتو پر اهمیت راته وغږېږه د خپل هیواد دپاره، یعنې که چیرې یو هیواد په ځان بسیا کېږي د دې پر اهمیت یې راته وغږېږه ورسره. د ځان بساینې لپاره د یو هیواد اړینه ده چې موږ د وارداتي هیواد په ځای په صادراتي هیواد باندې بدل شو. د همدې لپاره خوشبختانه اسلامي امارت په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي دي چې خپل پانګوال تشویق کړي چې په کور دننه پانګونه وکړي او د همدې لارې موږ د صادراتو کچه لوړولی شو. ډېره زیاته مهمه دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې خپل پانګوال ته تشویق کړو. هغه د افغان تولیداتو څخه د کار اخیستنې موضوع ده. نو موږ د نندارتونونو یو موخه دا ده چې خلک وهڅوو چې افغان تولیدات وکاروي او دوی د خپلو تولیداتو سره مرسته وکړي. په دې برخه کې د رسنیو او خبریالانو اهمیت څه دی؟ رسنۍ په ټوله کې ډېره زیاته ونډه لري، ځکه رسنۍ کولی شي چې د دغه ډول نندارتونونو څخه په ګټه اخیستنه خپلو هیوادوالو ته د افغان تولیداتو د کیفیت او اهمیت په اړه باندې معلومات ورکړي. هغه توکي چې له بهره راواردېږي د هغې مخه ونیسي او په کور دننه د خپلو کورنیو تولیداتو ګټه واخیستل شي. تاسو د صافي صاحب سره پېژنئ؟ چې د روشن مخابراتي شرکت د خپلو درنو تجارانو د شرکتونو لپاره یو ځانګړی سیم کارت د سیمې په نامه باندې جوړ کړی دی چې زموږ همکاران به په همدغه نندارتون کې او د همدغه نندارتون کې داسې نندارتون جوړ کړی دی. سوداګریز نندارتونونه د اقتصادي ودې، سوداګریز اړیکو پراختیا او د کاري فرصتونو لپاره کیفیت او معیار اوسپنیز ګاډران او ګول سیخ تولیدوي. څخه دا ده چې د برېښنا د ستونزې او سرپناه په برخه کې زما نوم چې دی عبدالقدیر لودین دی، کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د پرزو کارخانه لرم. پرزې چې دی په عموم کې دا یو کښت دی کره کېږي، لکه شپېشت دی. دا رقم کره کېږي نو په کال کې 3 فصله ورکوي. 3 فصله ورکوي. دا چې دی دا دلته په جلال آباد کې کره کېږي. په جلال آباد کې په کمه اندازه د هغه زموږ بسنه نه کوي، نو موږ بیا د پاکستان څخه راوړو. او دغه بلبونه چې دي دا نو رنګ او بوی نه لري. بیا دلته موږ یې پروسس کوو، فارمولي ورته جوړوو، نو بیا وروسته یې پیکینګ کوو او بازار کې ورکوو. دغه نکریزې چې تاسو سره جوړوئ یا فارمولي ورته رنګارنګ کوئ، په دې کې داسې نکریز شته چې مثلا وریښته ته تاوان کوي یا نه کوي؟ موږ په خپل هېواد کې داسې څه لرو؟ دا زموږ نکریزې چې دي دا د لاسو او د پښو دپاره دي، خو زموږ خلک یې د وریښتانو دپاره هم کاروي. و بالکل دا پوست هم تاوان کوي، د مخ او وریښتانو ته هم تاوان کوي، سترګو ته تاوان کوي. په دې کې کیمیکل دي چې دغه کیمیکل کله چې دی د وریښتان په رنګ کې هغه له تاوان نه کوي، چې پرې مینځې د اوبه پراتویېږي، دغه پوست او سترګو ته تاوان کوي. دا چې دی دا په عموم کې دا ښځې زیاتې کاروي او زموږ په وطن کې چې دی په اطراف کې زیات استعمال لري او په ښار کې استعمال یې کم دی. په ښار کې چې دی کندونه زیات استعمالیږي. هم نکریزې دي؟ نکریزې دي، بلې. دا د دې په کندهار ښار کې موږ تولیدوو او تقریبا 1 رقمه ده چې په اشپزیو کې عموما په هوټلو کې ډېر رقمونه کارېږي او کورنۍ دپاره هم دي چې عمومي د دیګ مساله ده لکه سالن
او قورمه بریاني او نور داسې ډېر رقمونه چې دي هغه د هوټلو دپاره دي مثال شامي کباب دی چپلي کباب دی او داسې نور رقمونه دي چې هغه خاص د محفلو دپاره او د هوټلو دپاره او د ودو دپاره مثال موږ دغه تولیدوو. ډېری هیوادوال د نورو هیوادو څخه دغه مسالې راوړي چې نیمګړتیا په هغوی کې ده که په تاسو کې چې سم شی نه راوړي یا څنګه کوو؟ نو موږ تقریبا اوس 5 کاله کېږي چې دغه کار ته ملا تړلې ده. اوس غواړو چې موږ ځان راپورته کړو چې د نورو هیوادو څخه چې داسې کمزوري شی راځي چې د هغه مخه ونیسو او موږ خپل ځان بسیا خپل پر مساله باندې چې مثال ټولو ولایتو ته چې بېلان اوس په 7 ولایتو کې په مرکزي ولایتو کې لکه هرات، کابل، غزنی، خوست او هلمند، کندهار په دغو ولایتو کې موږ نمایندګي لرو، رسمي نمایندګي لرو. نو موږ غواړو چې نور هم ساحه پراخه کړو خپل د اقتصاد په اندازه باندې. ښه، تاسو د څو پانګونه کړې ده په دې؟ تقریبا اوس مو 10 لک افغانۍ تر 15 لک افغانۍ پورې سرمایه ګزاري کړې ده. خو په آینده کې دغه سته د هیوادوالو مو په مجموع کې غوښتنه څه ده چې باید څه وکړي تر څو خپلو کورني تولیدات ته بازارموندنه وشي او د هغه استفاده سي استعمال؟ دا خو نو باید خلک خپل کورني تولیدات وکاروي، ویې ګوري چې په اعلی درجه ښه کیفیت باندې جوړ شوي دي او د هیوادوالو لپاره موږ دا کوشش کړی دی چې خپل د ملک شی وکاروو او اعلی درجه شی ورته وړاندې کړو. چې کله هغه پیور صرف یو خالص صرفونه د هغه د پالیټ د دې لپاره بیا فارمولا وکړو. ستړی مه شې وروره، ښه ست ښه دی، په خیر سره. بسم الله الرحمن الرحیم. نننی نندارتون د سکارام احمدي بازارموندنې شرکت لخوا د روشن مخابراتي شرکت په همکارۍ د وزارت صنایع او تجارت په سرپرستۍ باندې د کندهار په ښار کې جوړ شوی دی. روشن مخابراتي شرکت تل د هیواد د صنعت، تجارت او په ضمن کې د سپورت او د صحت د پرمختګ لپاره خپلې هڅې کړې دي او همیشه دا خپل ټولنیز مسؤلیت بولي تر څو د هیواد په پرمختګ کې پوره ونډه واخلي. تاسو ته معلومه ده چې دغسې نندارتونونه د تجارت د پرمختګ او په ضمن کې د کاروباري اړیکو د ټینګښت لپاره خورا مهم فرصتونه برابروي او روشن مخابراتي شرکت د همدې نندارتون څخه نن تاسو ته معلومه ده چې خپل ملاتړ اعلان کړی دی او په ضمن کې موږ په دا وروستۍ کې د الفا پرایم په نوم باندې یو نوی سیم کارت مارکیټ ته وړاندې کړی دی چې په هغه کې نامحدوده وټساپ، نامحدوده اړیکې او په ضمن کې د انټرنیټ خورا شبکې جان موجود دي او موږ په دې برخه کې د تجارانو سره د همکارۍ په موخه باندې یو ځانګړی سیم کارت د اسمي په نوم باندې جوړ کړی دی تر څو تجاران او کارکوونکي وکولی شي په ارزانه بیه باندې د روشن د انټرنیټ او غږیز پیغامونو څخه او مکالمو څخه استفاده وکړي. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع من الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لازم دي واجه